دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د یاهو ایمیل پاسورډ بدلولو طریقه درته ښیو چې څنګه کولی شو د خپل یاهو ایمیل پاسورډ بدل کړو. نو تاسې باید ځان سره یو براوزر ولرئ. ما هلته کروم براوزر انسټال کړی دی. نو زه په دې باندې کلیک کوم او هلته سرچ بار کې یاهو ساین ان لیکم. یاهو ساین ان چې مې ولیکه په دې به کلیک وکړم. هغه نه وروسته دغه لومړنی هغه چې دی یاهو په دې ځای کلیک کوم. نو دلته تیاره زما د یاهو ایمیل یا اکاونټ دلته تیار خلاص دی. نو زه په دغه ځای باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته اوورویو باندې اوورویو نه وروسته دلته لاندې به راشم looking for something else. نو دلته چینج پاسورډ دې تیار کړی دی. چینج پاسورډ باندې چې مې کلیک وکړ نو دلته به نوی پاسورډ کوم چې زه غواړم خپل یاهو اکاونټ ته یا ایمیل ته ورکړم. نه زه به همغه ایمیل ولیکم. تاسې هم در سره ولیکئ. هغه نه وروسته کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دلته یې ولیکل your new password is now active. ستاسې پاسورډ تغییر شوی دی. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.